په 14مه پېړۍ کې چې یو خوا د ډهلي د مغولو او بل خوا د ایران د صفویانو یرغلونو په نتیجه کې له امو تر اباسین افغان ملت او افغان خاوره له خپل سیاسي مرکزیت، یووالي، ملي خپلواکۍ او دولت څخه محرومه کړل شوه. نو افغان ولس د روښاني تحریک او بیا په دې تسلسل کې د ایمل خان، دریا خان، خوشحال خان خټک او په پای کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د تحریک د مبارزو په وجه په دې بریالي شو چې ټوله افغان ټولنه یو ځل بیا په سیاسي توګه یو خپلواک او د ملي سیاسي تنظیم یعنی دولت څښتن کړي. او دا و چې په کال 1920 عیسوي کې د احمد شاه بابا په مشرۍ کې تاریخي افغان خاوره او ولس په سیاسي توګه متحد او خپلواک شو. نو خان شهید هم د دې کړۍ تسلسل دی. ستر لارښود سیاسي رهبر خان عبدالصمد خان شهید، د نور محمد زوی، د سلطان محمود خان لمسی، د عنایت الله خان کړوسی او د بوستان کودی دی او د برخوردار خان لټبر دی چې د احمد شاه بابا په حکومت کې اهم حیثیت درلود او د پانی پت او نورو جنگونو کې برخه اخیستې وه. د خان شهید پلار نور محمد خان او د هغوی کاله اکثریت د دویم انګریز افغان جنگ په دوران کې په کال 1880 عیسوي کې د میوند په تاریخي میدان کې فرنګي ته ماته ورکولو کې د ایوب خان سره ملګری وو او بیا چې د انګریز په کومک عبدالرحمن د افغانستان حکمران شو او ایوب خان فرنګیانو د پنجاب په لاهور کې نظربند کړو. عبدالصمد خان اسکزی د جنوبي پښتونخوا د پښین ضلعې د ګلستان تحصیل عنایت الله کاریز کې د نور محمد خان په کور کې په 9 جولای 1920 عیسوي کال کې وزیږېد. د عبدالصمد خان اسکزي یو ورور او 2 خویندې وي. ورور یې عبدالسلام خان نومېده چې تر ټولو مشر و. لا دی د 10 کالو ماشوم چې د پلار څېره یې له سره لرې شوه، خو مور بیبي چې دلبره نومېده له ورځني غافله نه وه، ځکه خو خان شهید د عصري زده کړو په څنګ کې مروجه اسلامي علوم هم له بیلو استادانو څخه ولوستل. په 6 کاله کې په فارسي او عربي کې د فقهي، حدیث، تفسیر او امام غزالي مروج کتابونه ولوستل. خان شهید عصري زده کړې تر 8مه ټولګي پورې په کلي ګلستان کاریز کې وکړې. وروسته یې د میټریک FA پښتو او په فارسي امتحانو په غیر رسمي توګه په امتیازي نمبرو پاس کړل چې کله په کال 1919 عیسوي کې غازي امان الله خان د افغانستان د ازادۍ او استقلال اعلان وکړ او فرنګي دریم ځل په افغانستان یرغل وکړ. نو د محکومې پښتونخوا ډېره برخه یې واخیست. دوی بریالیتوبونه ترلاسه کړل خو د نیمګړتیا او تنظیم د نشتوالي له لاسه آخري بریاو نه وموند. دې جنګ د خان شهید په ژوند ډېر نقش پرېښود. په دې لړ کې دی وایي که څه هم زه ډېر کم عمره وم خو دغه جنګ زما په ژوند ډېر برید وکړ. غازي امان الله خان په کال 1928 عیسوي کې د چمن او کټې په لار هند او یورپ په دوره ولاړ. خان شهید او په زرګونو پښتانه چمن ته د هغه هرکلي ته ورغلي وو. خو په دې ورځ یو 2 پیښو پر خان شهید داسې نقش جوړ چې د ژوند د لارې په ټاکلو ورغلو کې یې ډېر لاس دی. یو په ظاهر معمول پیښه وشوه. پیښه دا وه چې په هغه ورځ په چمن کې باران او خټې وې. نو کوم ګوره فوز چې غازي ته سلامي ورکولو د هغه بوټونه په خټو، نو هندکیانو پټوالونو هغوی بوټونه صفا کړل. دی وایي ما چې دا ولیدل ډېر مې خواشیني شول. په کار خو دا و چې نن د پښتنو د پښتون باچا ته د پښتو خپل فوزي کنډک سلامي ورکول. دا بله هم دغسې د معمول پیښه وه. کوم وخت چې باچا د سلامۍ وروسته د خلکو لور ته راغلو او ودرېد، نو یې تپوس وکړ چې تاسو پښتانه یاست، په پښتو پوهېږئ؟ څه یې وویل غوښتل خو خلکو ځان له نارې جوړې کړې، خو هغه ټیسن ته روان شو. زړه مې غوښتل چې په کار خو دا و چې زمونو ټولو لخوا یو سړي هرکلی ورته وویلی و او د هغوی جواب مو اورېدلی او په یو اواز مو څو نارې کړې وې. څو ورځې نورې مې زړه ډېر بد و او دغه چورت راسره و چې زموږ دا بده ورځ به څنګه او کله بدلېږي.